افغان دولت وايي طالبانو په سپین بولدک کې پاکستاني ملیشې تر صفري نقطې راتېر کړي دي. د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د څانګې مشر دوا خان میناپال په طالبان تور لګولی چې په سپین بولدک کې د پاکستان ملیشي ځواک د صفري نقطې رااړولی دی. په ټویټر ښاغلي میناپال په خپل دوو بېلابېل ټویټونو کې لیکلي د ترهګرو یوازې لباس افغاني دی، فکر، غوښتنې او برنامه یې ټوله د پاکستان ده. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم روانه میاشت په ازبکستان کې د اسیا د پیوستون نړیوال کنفرانس ته د وینا په مهال تور لګولی و چې په نږدې ورځو کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه 10,000 وسلوال افغانستان ته اوښتي دي. خو همدغه کنفرانس ته په خپله وینا کې بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې افغانستان کې د امن دپاره د پاکستان هومره قرباني هیچا نه ده ورکړې. دوا خان میناپال وایي طالبانو سپین بولدک کې د خپل بادارانو په امر نسل وژنه روانه کړې ده او هغه پوښتنه کړې چې طالب څوک او د چا په امر وژني. سپین بولدک کې طالبانو په ملتیا د پاکستاني ملیشي ځواک د صفري نقطې نه د ورتېرېدو په اړوند د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو څانګې مشر کوم ثبوت نه دی راوړی. خو په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې پراخه میدان کې ګڼ شمېر افغانان لیدل کېږي چې ترڅنګ د پاکستان ځواکونه ولاړ دي. خو د دې ویډیو نه په واضح ډول دا اندازه نه لګي چې دا د پاکستان خاوره ده که د افغانستان. په یو ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني ځواکونه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې په صفري برخه کې د نظر په نوم له امنیتي پوستې ډېر وړاندې د افغانستان خاورې ته داخل شوي. طالبان یو هم پاکستاني چارواکو لا د دې تورونو په هکله څه نه دي ویلي چې ګنې د پاکستان ځواکونه د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. تر دې وړاندې افغان ځواکونو او بشري حقوقو سازمانونو په طالبان تور لګولی و چې په سپین بولدک کې د قبضې په مهال یې په لسګونه بېګناه خلک وژلي او د خلکو کورونو ته هم ورننوتلي. خو طالبان دغه تورونه په ډېر سختۍ سره رد کړي وو. طالبان ویلي هغوی آماده دي چې د نړیوالو رسنیو استازو ته سپین بولدک ته د سفر زمینه برابره کړي ترڅو هغوی په خپله دلته د خلکو نه وپوښتي چې د طالبانو نه ورته کوم زیان رسېدلی دی او که نه.